د ایران مذهبي مشر افغانستان ته د ټرمپ ناڅاپي سفر په غوسه کړی دی. دا چې ولې په غوسه شوی دی، څه یې ویلي دي، مطلب را سره تر پایه پورې وګورئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خمیني افغانستان او سیمې ته د امریکایي مشرانو د ده په وینا په بې جوازه او ناڅاپي سفرونو توند غبرګون ښودلی او ویلي دي په دې کار سره امریکا د ملتونو سپکاوی کوي. آیت الله خمیني پر خپله ټویټر پاڼه افغانستان ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ناڅاپي سفر ته په اشاره ویلي امریکایان سیمې ته سفرونه کوي او د عراق په څیر هیواد ته پرته د چا له اجازې سفر کوي، خو پلازمینې ته یې نه ځي او په پوځي اډو کې وخت تېروي. دا په دې معنا ده چې امریکا په لوی لاس د ملتونو د خپلواکۍ سپکاوی کوي. دا په داسې حال کې ده چې ښاغلی ټرمپ تېره شپو کې په ناڅاپي ډول د بګرام هوایي ډګر کې له الوتکې ښکته شو او له خپلو پوځیانو سره یې د امریکا د شکرانې د ورځې مراسم ونمانځل، خو د افغان سولې په اړه یې هم خپله هیلهمندي وښودله او ویې ویل چې له طالبانو سره نوې هوکړې باندې کار روان دی. نوموړي له افغان ولسمشر غني سره په لیدنه کې هغه ته ډاډ ورکړ چې طالبان که څه هم بده هوکړه غواړي، خو امریکا به د افغانانو تر څنګ پاتې شي او واقعي سولې ته به غاړه کیږدي. او ټرمپ دا هم زیاته کړه چې طالبانو لپاره یې لومړی شرط د اوربند کولو شرط دی. ګرانو مینوالو، په دې هیله چې دغه ویډیو مو خوښه شوې وي، که مو خوښه شوې وي نو در سره لایک کړئ.